په یو کلی کې یو داسې ځوان اوسېده چې د خپل پلار د عزت هیڅ پروا نه لرله. هغه به د بدو ملګرو سره ګرځېده، د خلکو سره به یې بد چلند کوه او د خپل مهربان پلار خبره به یې هیڅ کله نه منله. خو هغه نه پوهېده چې یو ورځ به داسې پیښه وشي چې د هغه ټول ژوند به بدل کړي. یو ورځ د هغه پلار د زر نه داسې دعا وکړه چې د دې ځوان تقدیر بدل شو. آیا دا لوفر زوی به بدل شي او که به خپل ژوند نور هم تباه کړي؟ دا کیسه تر پایه وګورئ، ځکه د دې کیسې پای کې یو ډېر مهم درس پټ دی. په خیبر پښتونخوا کې یو خښیلی کلی و. هلته خلک ډېر ساده او مهربانه و. په حمیدي کلی کې یو عزتمند سړی اوسېده چې نوم یې حاجي ګل خان و. حاجي ګل خان د کلي د خلکو سره ډېرې مرستې کولې. هغه به بېوزلو ته خواړه ورکوله، یتیمانو سره به مرسته کوله. خلک به ویل حاجي ګل خان ډېر نیک انسان دی. خو د هغه یو غم و. د حاجي ګل خان یو زوی و چې نوم یې نومان و. نومان ډېر بد عادتونه لرل. هغه به ښوونځي ته نه تلو، د کوڅو ملګرو سره به غرځېدو او د پلار خبره به یې هیڅ نه منله. مور به یې تل ورته ویل زویه لږ د خپل ژوند فکر وکړه. خو نومان به خندل او ویل به یې مورې زه غواړم آزاد ژوند وکړم. د نومان 3 ملګري وو چې ټول بد عادتونه لرل. هغوی به د خلکو نه پیسې اخیستې، جګړې کولې او ټوله ورځ به بیکاره ګرځېدل. یو ورځ د نومان یو ملګري ویل راځه ښار ته ولاړ شو، هلته ډېر مزه ده. نومان هم ورسره لاړ. کله چې حاجي ګل خان خبر شو چې نومان د بدو ملګرو سره ګرځي، هغه خپل زوی ته ویل زویه بد ملګري انسان تباه کوي. خو نومان په بې پروایي ویل بابا زه ماشوم نه یم. دا خبره د پلار زړه ډېر مات کړ. نومان چې کور ته راغی، مور یې غمجنې سترګې درلودې. مور ورته ویل زویه ستا پلار د کلي ډېر عزت لري، ته ولې داسې کارونه کوې؟ خو نومان بیا هم خبره ونه منله. د کلي خلکو به یو بل ته ویل دا د حاجي ګل خان زوی دی. ډېر افسوس دی. دا خبرې به د حاجي ګل خان زړه ته ډېر درد ورکولو. یو ورځ نومان او ملګرو یې په بازار کې د یو دکاندار سره جګړه وکړه. جګړه ډېره لویه شوه. خلک راټول شول. پولیس هم راغلل. پولیسو نومان او د هغه ملګري ونیول. کله چې دا خبر کور ته ورسید، مور یې په ژړا شوه. حاجي ګل خان خاموش ناست و. حاجي ګل خان پولیسو ته ولاړ. کله چې نومان خپل پلار ولید، هغه ډېر شرمیدلی شو. پلار د هغه خواته وکتل او د هغه سترګو کې اوښکې وې. حاجي ګل خان ویل زویه ما تل غوښتل چې ته یو ښه انسان جوړ شي، خو تا زما خبرې نه منې. دا خبرې د نومان زور ته ورسېدې. نومان سر ټیټ که او ورو یې ویل بابا زه غلطم، ما ستاسو زړه مات که. حاجي ګل خان خپل زوی غیږ کې ونیو. هغه ویل زویه که انسان خپله تیروتنه ومني نو الله یې بخشي. نومان خپل ژوند بدل که. هغه ښوونځي ته تګ پیل که. د پلار سره کار پیل که. بد ملګري پرېښودل. څو میاشتې وروسته د کلي خلک حیران شول. هغه ویل نومان ډېر بدل شوی دی. یو ورځ حاجي ګل خان خپل زوی ته ویل زویه زه نن ډېر خوشحال یم. نومان ویل بابا دا ستاسو د دعا برکت دی. ګرانو دوستانو، د دې کیسې نه مو یو مهم درس زده کو. بد ملګري انسان تباه کوي، خو د مور او پلار دعا انسان بریالي کوي. همیشه د خپلو مور او پلار عزت وکړئ او د هغوی خبره واورئ، ځکه چې د مور او پلار خوشحالي کې د الله رضا ده.
که تاسو ته د اشکلي پښتو کارټون کیسه خوښه شوه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو نورې ښکلي پښتو کیسې هم تاسو ته راوړو. الله مو مل شي. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.